د یو وخت خبر دی چې د غره په لمنه کې یو کلی و چې په دغه کلي کې به خلکو ماشومان پټول، خو بیا د دغه کلي ټول خلک یو ځای ته راجمع شي او د اغوا کولو په باره کې یو میټینګ شروع کړو. د کلي خلکو موږ او تاسو ټول د دې دپاره راغونډ شوي یو چې زموږ د کلي نه هره ورځ یو ماشوم غیب کېږي. د موږ او تاسو ټولو لا دا پکار دي چې موږ په دې باندې سخول وکړو چې دا ماشوم اخر څوک غیب کوي او څوک چې پټوي. مشره زه به په دې اغوا کولو په باره کې څه معلومات وکړم چې دا اغوا کول څوک کوي. هاي سبحان ستا سره به دا تاسیم هم په دې کې ملګری شي او دواړه به تاسو دا معلومات وکړئ چې دا اغوا کول څوک کوي. صحیح ده مشره، قاسم دې زما سره ملګری شي او بیا به موږ د نن نه دا معلومات شروع کړو. که نه تاسې ماته څه په دې باره کې؟ صحیح ده مشره، یوسفخان صحیح وایي. موږ له پکار دي چې نن نه موږ شروع وکړو، که نه دا ماشومان به نور هم ورک شي. تاسو به داسې حساب وکړئ چې د سکول د چوټۍ په ټایم کې به دا معلومات کوئ، ځکه چې د سکول د چوټۍ په ټایم کې اغوا کېدل ډېر زیات کېږي. صحیح ده مشره، بیا موږ اوس ورځو ځکه چې د چوټۍ ټایم دی چې معلومات وکړو چې څه کیسه ده. خو بیا لږ ټایم پس قاسم خپل ګاډی راوباسي او ور روان شي چې په لاره کې اچانک هغه د سکول یو ماشوم وویني، نو هغه ته ډاریکي ګاډی ورځي. دې ماشومان تا ته پته نه ده چې اغوا کېدل سیوا شوي دي او واړه خلک پټوي، او ته بیا هم داسې یوازې ګرځې. راځه د مسره ګاډي ته خیژه چې زه کور ته ورسومه. ها نو ته څوک یې؟ زه خو تا نه پېژنم. زما پلار ما ته دا وینا کړې ده چې څوک هم نه پېژنې نو د هغه سره به ګاډي ته نه خیژې. ماشومه یریږه مه، زه ستاسو له دې کلي یم او راځه چې تا کور ته ورسوم، هسې نه څوک دې اغوا نه کړي. او بیا قاسم هغه ماشوم د ځان سره ګاډي ته وخیژوي او روان شي. خو دوی روان وي چې مخې ته دیوله یو بل ماشوم هم راځي. ای ماشومه تا ته پته نه ده چې اغوا کېدل سیوا شوي دي، یو هلک واړه پټوي. ستا پلار ماته وي چې دی کوم ځای هم ویني نو له ځان سره به یې ګاډي ته راخیژې. راځه زما سره ګاډي کې کښېنه چې زه دې کور ته ورسومه. ها نو زما د پلار خو 5 کاله وشو چې هغه مړ شوی دی، نو دا ته دروغ ماتولې وې. ها ما خو ستا د خوشحالولو دپاره داسې وې، خو راځه زما سره ګاډي کې کښېنه چې څوک دې پټ نه کړي. خو زما سره ګاډي کې بل ماشوم هم ناست دی، راځه چې تا وسمه کور ته. ها نو تا بل ماشوم هم اغوا کړی دی، هغه دې مې ځان سره په ګاډي کې کېنولی دی او ما هم اغوا کړې، خو زه درنه لاړم. او بیا هغه ماشوم د هغه ځای نه په منډو لاړ شي، خو مخې ته یوسفخان ماما را روان وي. ماما دلته ماما ګرځې. ماشومه ته یریږه مه، زه ستا سره یم، خو ته ماته ووایه چې تا څوک اغوا کوي. هغه موټر والا که څوک نه اوس چې داسې لاړو، ما ته یم یې راوخیژه او بل ماشوم یې م اغوا کړی و. ها نو هغه خو قاسم و، هغه خو ماته وایي چې دواړه به ګرځو او اغوا کولو والا کسان به معلوموو، نو اغوا کول لکه دی په خپله کوي. او بیا یوسفخان لاړ شي د کلي په خلکو پسې او هغو ته دغه ټوله کیسه بیان کړي. هاي سبحانه بچیا ولې څه خبره ده؟ ولې دونه پریشانه ښکاري؟ مشره تا چې موږ د اغوا کولو په کوم کس پسې لېږلي وو نو هغه مې پیدا کړو. ها نو بیا ووایه چې هغه کس څوک دی کوم چې زموږ واړه پټوي. مشره هغه کس چې دی نو هغه بل څوک نه دی، هغه زموږ د کلي قاسم دی. دا ته څه وایې؟ قاسم خو زموږ کس دی، هغه څنګه اغوا کولی شي؟ یو ستا سره څه ثبوت دی؟ مشره که یقین دې نه راځي نو راځه چې تا په خپلو سترګو ووینې. خو بیا هغو ټول یو سایډ ته پټ شي او یو ماشوم د روډ په غاړه پرېږدي، خو په دې کې قاسم راشي او هغه ماشوم ته ودرېږي. ای ماشومه تا خو پرون زما سره پاټ وکړو، وتښتېدې، خو نن دې نه پرېږدم، راځه په ګاډۍ شي کښېنه. زه زما او په کلي چې ټولو خلکو ته دا خبره کوم چې قاسم واړه اغوا کوي. ها نو ته خو به کلي واړه ته ووایې، خو چې څه خو تا کلي واړه ده، پرېږدمه که نه. او بیا قاسم هغه ماشوم په ګاډۍ کې اچوي چې په دې کې پې د کلي خلک راشي. ها قاسمه نو زموږ د کلي دا ماشومان تا اغوا کوي. زه خو د دې ماشومانو د حفاظت لپاره راوتی یم او تاسو په خپله مقرر کړی یم چې دې ماشومانو حفاظت پکې چې څوک یې اغوا نه کړي. ها موږ هر څه په خپلو سترګو ولیدل چې تا دا ماشوم اغوا کوو او پرون دې مې یو ماشوم اغوا کړی دی. ها نو لکه ته موږ ته حل نه وې، خو ما پولیس تړین کړی دی، اوس په راشي تانې ته به دې بوځي. خو بیا لږ ټایم پس پولیس والا راورسي. ها نو کوم یو دی اغوا کولو والا ماته وښایه چې زه یې بوځم تړنۍ ته. ها دا قاسم دی چې د زموږ کور ماشومان اغوا کړي دي. ها نو زه به اوس د سره یو ماشوم حساب کوم په تړنۍ چې راځه مخکې چې کا مخکې شه تړنۍ څه. ای د کلي خلکو بچ مې کوي، بیا به نه کوم.